अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। په مو ملک کې اوسن ډیر गाड़ी د سیدی چې دا غو بریکونه ای بی اس نه دي، ساده بریکونه دي. نو د ساده بریکونه به تقریبا ای بی اس بریک باندې څرنګه استعمالي راځو څه په دې مې مو پوي کم. ته چې کله ساده بریک هارد بریک پریس کې مطلب ایمرجنسي کې بریک پریس کې نو به کیږي چې دا गाड़ी ټایرونه لاک شي او دا गाड़ी په خویدو شي. چې کله गाड़ी په خویدو شي کنه نو دا زر وداري نه नंबर एक खबरा और सदा गाड़ी कला पे खुईदू शी और तस टिरंग लेफ्ट तवाई और का राइट तवाई दा न लेफ्ट ता गाड़ी तवीगी न राइट ता तवीगी दा कुम डायरेक्शन की खुईगी पे मगर डायरेक्शन की रवानी ठीक चलो दरे मा दी वाला मसाला ची दे आगा दा दे च कला दा टायर पे खुईदू शी और लॉक शी यो मखसूस हिस्सा दगा जमक इसरा दा रगड़ खुरी ठीक शो नो दा टायर कोम یو مخصوص حصہ دا څه کله خراب شي بیا دا ټایر انبیلنس شي او دینه ګډ اوازونه هم رسی نو چې کوم مشران ډروران وغو به څه کولو خبره چې کله هارد بریک به غو پریس کې او ورته وبلګي دوسه دا गाड़ी په خویدو شو نو دا بریک به پریخلو بیا به بریک وایلو صحیح شو نو دا بریک پمپینګ سره به څه کیدو څنګه بریک پمپینګ کوله یو خو دا गाड़ी سټاپینګ ډیسټنس کام شو مطلب زر نظر ځای بو کې بو درېدو کام ځای کې بو درېدو دویم دا څنګه ته کله ولګي دې چې دا गाड़ी اوس په خویدو شو دا اوس لاګي صحیح شو نو هغه بس رنګ یا لیفت ته تاو کو یا رائټ ته تاو کو او هغه اکسیډنټ به کوم دی کنه هغه نه به ځانو باسو دی به دزي کو یا به دزي کو نو بیا به اکسیډنټ باد شولو دریم دغه گاډو ټیرونه به نه خرابېدو آینده کارونه نن سبا په جدید وخت کې ای بی اس بریکینګ کوي پوه شو ای بی اس مطلب د انټي لاک بریکینګ سیستم ٹھیک شولو نو دا کارونه اتوماتیکلی کوي اور دا گاډو بریکینګ ډېر ایڈوانس شو اکسیډنټ ډېر کم شو نو ساده بریک گاډي قدر سره دی ودر نه په خویدو شو نو بریک پمپینګ کوا ٹھیک شو دا ټولو فائدونه وو ته بیا مستفید شي د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجی سبسکرایب کوم مننه آباد اوسو